مه مغروره کیږئ باچا، ځکه چې خدای پاک هم شته. فاتح، ما کبر وکړ، ځان سره مغرور شوم، خو له تا نه مې هم ساتنه ونه کړه. مغرور انسان همداسې سپېړه خوري، خو په تا به هېڅ هم ونه شي زویه. خدای ته دې سپارم. موبایل خو در سره نه وي؟ که وي څه به وشي؟ ستا د وهلو لپاره موبایل ته اړتیا نه لرم. عاکفه، د دې لپاره چې خبرې وانه اورېدل شي دلته مې راوغوښتلې. ډېره مهمه موضوع ده. پوهېږم چې زما په اړه څه فکر کوې. زما زوی تا وتښتاوه. هو، ما وتښتاوه ځکه چې د بل چا په لاس کې خوندي نه پاتې کېده. د همدې لپاره ما وغوښتل چې ویې تښتاوه. هر څنګه چې وي، زه یې کاکا ګڼل کېږم. تا څنګه جرأت وکړه ما سره خبرې وکړې؟ سمه ده، ومې وژنه، ما ووژنه. خپل ذوالفقار دې واخله، هسې نم قبر مې کیندلی، خو لومړی زما خبره واوره. ملګریه، دا هر څه یوه ازموینه وه، خو له تا نه ما نه ازموینه اخیستله. چا؟ هېڅ اړتیا نشته پوه شې چې هغوی څوک دي. د خرابو کارونو یوه ډله ده. خو ولې مو زما زوی وتښتاوه ها؟ ځکه چې د هغوی منځ ته باید دننه شوی وم. زما په اړه یې څېړنه کوله. ستا او زما په اړه په هر څه پوهېږي. دا چې د اکاډمۍ دورې ملګري یو او زه په استخباراتو کې کار کوم، په هر څه پوهېږي. ښه نو څنګه بریالی شو چې د هغوی منځ ته دننه شي؟ په یو ډول سره مې هغوی قانع کړه. ځان مې په لومه کې وغورځوه، بې ځایه مې ځان د قبر نه وکیندلی. لږ پاتې و چې پلان مې خراب شي، خو هغوی دا پرېکړه وکړه چې زه د دوه طرفه جاسوس په توګه له هغوی سره کار وکړم. خو زما د ازمایلو لپاره یې ته راته وټاکلې، یعنې ته. ما هم زر دا خبره ومنله ملګریه، یعنې ستا د زوی فاتح د تښتولو خبره. هغوی هم خوشحاله شول، خو زما اصلي موخه دا وه چې هغه په خپلو لاسو وتښتوم او هغه باندې لا ډېر پام وکړم، ځکه چې لږ تر لږه ځینې شیان خو به زما په کنټرول کې وي. دا څه ډول کارونه دي کمعقله؟ تاسو لیوني شوي یې که څنګه؟ زما 3 میاشتني زوی څه ګناه لرله؟ زه ورباندې پام کوم عاکفه، تل هېڅکله مې اجازه نه ورکوم چې په هغه څه وشي. ښه نو بیا ولې دې ووهلم؟ هغه شپه وسله دې زما سر ته نیولې وه، غوښتل دې ما ووژنې. دا هر څه د ازموینې یوه برخه وه. تمثیل مې وکړ ملګریه. که هغه راځي ویلي وای چې ډز وکړه، بیا پلان په بل ډول عملي کېده. هغه کس چې د ریل ګاډۍ له پټلۍ نه وژغورلی هغه هم زما نه شم ویلی ملګریه. له مدیر سره دې مې وغږېدم. هو پوهېږم، مات ورکول تر څو په ما باور وکړي. البته هر څه به زموږ په کنټرول کې چې زه د هغوی لپاره یو ښه 2 اړخیزه جاسوس ګازیلانو زه ازمویلی، خو کېدای شي ستا په اړه هم ځینې پلانونه ولري. تر اوسه په دې اړه بشپړ معلومات نه لرم، خو دا هر څه یوازې زما له امله شوي. هغه څه دی؟ رښتیا وایې؟ ښه نو ته څنګه؟ هر څنګه چې وي، په دې منځ کې یو کس زیان کوي. هغه کس باید دا ماشوم نه وي. زموږ قبر هسې هم چمتو دی. ممدوحه ملګریه، زه باید لاړ شم. دا خبرې هېرې کړه. څنګه مې چې وویل، سخت حالت به ستا لپاره پیل شي. هیله دې له لاسه مه ورکوه. سمه ده، هڅه کوم چې تا ته ځان در ورسوم، خو ته هڅه مه کوه چې ما ته ځان را ورسوې. هسې هم نشم در رسېدلی. له مدیر صاحب سره هم اړیکه مه نیسه. هله نو، حق دې راته وبخه. په اصل کې ته دې حق را وبخه. ښه نو، د خدای په امان. فاتح چې نه و، زوی مې د موسی په څېر شوی.
فاطمه راځه چې اوس ولاړ شو. سمه ده، راځه. پسترګو امیر صاحب دیخوا راشه دیخوا. راځه 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 څارګر صاحب. پام کوئ په کرار. ډېر ښه. خیرت دی. ومې غوښتل له فاتح سره د سیند هوا کې چکر ووهم. وروره ستا په بانکي حساب کې ډېرې زیاتې پیسې تثبیت شوې. د سارنوال صاحب په امر باید تا ونیسم. بخښنه غواړم. په اصل کې زه باید تا نه بخښنه وغواړم. هله کار دې وکړه. ولچک ته اړتیا نشته. هله راځه وروره، راځه چې ځو. کې مې ډېر نه دی ښکل کړی. زما په ځای ته ښکل که. سلام را نامیر منه بخنه غواړم چې مې ډاره کړې. ارتغرولی ورماس آزاد خبر یالیم. سلام، تاسو سره پیژنم؟ نه که نسای شم. تاسو د لیدنې وخت اخیستی و؟ زما پان مخکې له دې چې دامونه وي لیدلی. زر پرېکړه مه کوئ مېرمنې. دا څه دي؟
ستاسې په لاس کې د دې میاشتې د خبرونو سرلیک پروت دی. تاسې په ماما لنډې وهئ که څنګه؟ هسې هم هېواد له لویو کړکېچونو ډک دی. هېڅ کوم خبر زموږ سرلیک نشي بدلولی. دومره ډاډه مو اوسېږئ. ښه نو دا خبر د څه په اړه دی؟ دا خبر دی او ډېر لوی خاین په اړه دی. د هېواد پولیس چې مهمې برخې کې کار کوي هغه د هېواد له خاینانو سره یو ځای شوی او د پولیسو د چارواکو وژلو لپاره او له خاینو ډلو نه ډېرې زیاتې پیسې هم اخیستې دي. سرچینه مو څه ده؟ پخپله هم دا کس دی او یو څو نور سندونه. وبخئ نوم مو څه و؟ ارطغرل یلماس. ما هیڅ چیرته هم ستاسې نوم نه دی اورېدلی. ځکه چې زه په آزاد ډول کار کوم. وروستی ځل مې د ښاغلي یمان کرجالي د وژل کېدو خبر چمتو کړی و او مخکې له دې چې دا پیښه وشي د ښاغلي یمان وژل کېدل همداسې ده؟ زما له پخواني رئیس ښاغلي یمان سره مو پېژندل؟ البته ډېر ښه مې پېژانده. پوهه شوم. مننه کوم. په اجازه مو باید کار وکړم. یو بل مرکز هم شته چې زه ورته دا مهم خبر ورکولی شم، خو زه غواړم دا خبر ستاسې په مهم او ډېرو لیدونکو لرونکي خپرونه کې خپور شي. ستاسې خپرونه د خلکو په منځ کې ډېره د باور خپرونه ده. موږ هېڅکله فرمایشي خبرونه نه اخلو ځکه د خلکو باور په موږ زیات دی. ستاسې لپاره خواشینی یم د دې لپاره نه چې دا خبر مو له لاسه ورکړ. دومره جرأت؟ زما له شوبې نه ووځئ. نن شپه هرومرو ټلویزیون ګورئ په ژوندۍ بڼه به زلزله رامنځته شي. ډېره لیونۍ ښځه ده. که خبره یې منلې وای ښه به شوي وو. څه وشول مشره؟ دی هم خپل بریتور ته ځو. د بریتور خپرونه هغه هم ډېر لیدونکي لري. هر ځل بریتور خپرونه نه خپل خبر نشو خپرولی. باور یې له خاورو سره یو شوی. خلک د هغه په خبرو ډېر باور نه کوي. که موږ لږ څه وخت درلودی بیا زه پوهېدم چې څنګه دا خبر په رڼا باندې خپور کړم، خو وخت نه لرو. مشران غواړي زر دا کار وشي. ځو مشره. مهمه دا نه ده چې له مانه 150,000 لیرې اخیستل شوي. مهمه دا هم نه ده چې د پولیسو څارګر زما له نوم نه په ګټه اخیستلو دا پیسې ځان ته اخیستي. مهمه دا ده چې د امنیت برخې کارکوونکی دا کس د هېواد معاصر او بې ګناه کسان خلکو ته د وطن د خاینونو په توګه پیژني او د هغوی د له منځه وړلو لپاره زما له پیسو نه کار اخلي. هو قدرمنو لیدونکو، دا ویډیو سم د لاسه د انسان زړه ته اور اچوي. د پخواني بانکر جزمي بلکان خبرې هسې بې ځایه خبرې نه دي. که اوس د امنیت په ادارې باور نشو کولی نور نو په چا باور کولی شو؟ او هو کوم خبر چې لږ مخکې موږ ته راورسېده، تاسې ټول باید پوه شئ چې شکمن کس عاقب ګندوز الپ نیول شوی دی. دا خبرې دې کس ته ورکړی ها؟ په دې حالت کې اوس ټول مسؤلیت د امنیت ادارې قدرمنو چارواکو او مسؤلینو پورې اړه لري. قدرمنو لیدونکو، اوس هم راځو نورو خبرونو ته. د ریو کرنا بعد اوس مهال استانبول ته هم را رسېدلی دی. راځه. رسنۍ ته چا دا موضوع رسولې ده؟ عامر صاحب، مونږ به داسې یو کار ولې وکړو؟ زما هم دا پوښتنه کوم، ولې داسې یو کار شوی؟ څنګه دا سړی خبر شو؟ کس یې امیر هر څوک چې دی. عامر صاحب تاسو فکر کوئ
چې زموږ له منځه کوم چا دا خبر ورکړی؟ بیړنۍ ډله، یعنې هر هغه څوک چې له دې خبرو نه خبر و هغه یادوم، ځکه چې په رسمي ډول دا خبره تر اوسه رسنیو ته نه وه رسېدلې او هغه هم په دومره جزیاتو سره چې موږ هم خبر نه وو. خو کیدای شي دا کار هغه چا کړی وي چې غواړي د عاقب سرګر صاحب نوم بد کړي. یعنې یوه شېبه دومره زر پرېکړه مه کوه. عاقب زموږ ملګری دی، خو هغه نه هم د نورو ټولو کسانو په څېر څېړنه کېږي. تیموره، زر تر زره دې موضوع په اړه څېړنه وکړه. هغه کس پیدا کړه چې زموږ له ډلې دا خبر رسنیو ته رسولی. امر مو پر ځای کېږي. یعنې اوس زه هم مشهور شوم. خبرونه کې یې وویل. ډېر اړین خبر و سرګر صاحب. نه غواړم ستاسې مورال خراب کم، خو ستاسې په اړه یې ډېر بد خبر چمتو کړی و. د هغه کس دنده هم دا ده چې د خلکو نوم بد کړي. پامر صاحب هم هماغه کس تور لګولی و. خو سرګر صاحب په هغه ټلویزیون کې چې هر خبر خپور شي ستاسې په دعوا باندې مستقیمه اغېزه کوي. تاسې له ما نه لا ښه پوهېږئ. ته پوهېږې حلیمې، اوس دا خبرې هېڅ ماته مهمې نه دي. باور وکړه مهمې نه دي. اوس یوازې یو څه غواړم. یوازې خپل فاتح غواړم. هغه ډېرې سختې ورځې تېرې کړې. سرګر صاحب په اجازه مو زه باید لاړه شم. البته حسب ناوخته شوی. مهرباني وکړئ اغلې. د امنیت وړکتون ته راوستی و سرګر صاحب. غوښتل مې تاسې حیران کړم، بل ډول مې دننه نشو راوستلی. زویا، زوی مې، زما فاتح، زما زوی، زما نازولی. آه ګرانه زویا. په قانون خو پوهېږئ، نظارت خونې ته مې نشو دروستلی. یوازې همداسې. زما زویا. سمه ده، سمه ده زویا ګرانه، سمه ده. مه ژاړه زوی جان، مه ژاړه. سرګر صاحب موږ باید لاړ شو. جامې باید بدلې کړم. مننه حلیمې، دا ښېګڼه دې هېڅکله هم نه هېروم. ناوخته دې کړه. نه،
زما ساعت ته په کتو خو په وخت راغلی یم. خو زما ساعت ته په کتو 2 دقیقې نه وخته کړې او دلته وخت زما ساعت ته په کتو تېرېږي. بخښنه غواړم مشره. د هغه سړي د عاقب ګوندو ظالم زوی له تا سره دی که نه؟ هو. هغه ماته راوړه. هغه سره یو کوچنی کار لرم. خو مشره اندېښنه مه کوئ، هر څه زما په کنټرول کې دي. خوندي ځای کې دی. تا نه مې پوښتنه نه ده کړې چې خوندي دی او که نه. یوازې مې وویل چې ماته یې راوله. په خبره پوه شوې؟ سمه ده. د همدې لپاره دلته راغوښتلم. د بل څه لپاره مې باید راغوښتی پای؟ د هرې خبرې لپاره ما دلته راغوښتلی شي. په دې خو پوهېږې. زه ستا دا صداقت هېڅکله نه هېروم. ډېر ښه، په اجازه دې زه به لاړ شم. سمه ده، دا خبره مه هېروه. سبا باید ماشوم ماته راوبرې. دا راځیر خو وینې. خدایه زه اوس څه وکړم؟ هېڅ نه شرمېږي ماته مخامخ دروغ وایي. ودې لیدې که نه؟ فکر کوي زه نه پوهېږم چې ماشوم یې هغه ته ورکړی. فکر کوي په دولت کې یوازې ته زمونږ کس یې. دا کس یوازې سبا پورې وخت لري. وبه ګورو چې موږ سره څنګه لوبه کوي. وروسته هغه هم هغه ځای ته ځي چې چېرته باید واوسي. هغه عامر صاحب پلار پسې به یې خفه شوی وي ځکه مې دلته راوسته. پلار پسې خو به نه وي خفه شوی. عامر صاحب دا هر څه زما فکر و. عاقب ساګر صاحب خبر هم نه و. سمه ده. عامر صاحب د ساګر صاحب حالت به څنګه شي؟ نه پوهېږم حلیمې، نه پوهېږم. او هو ته کور ته ځې؟ هو عامر صاحب. یوازې؟ هو. په ځان پام کوه. سمه ده. مهرباني. مرکز چیرې؟ عامر صاحب فکر کوم د خبرو وخت را رسېدلی. ډېر څه نشته چې په اړه خبرې وکړو. پورته لاړ شو، لږه به هوا هم بدله شي. زه خو د نظارت لاندې یم. هر چیرې مې چې بیایي زه در سره ځم عامر صاحب. مهرباني وکړه. استغفر الله عامر صاحب. له دې وروسته د تیمور وار دی. څنګه؟ دې څوکۍ باندې د بیړنۍ ډلې غړي هر یو کینی عامر صاحب. لومړی تاسې کېناستئ. اوس هم زه. له ما وروسته به د چا وار وي. عدالت د ټولو لپاره یو ډول دی. تور لګول هم همداسې. تور لګوله. وږی کوم څه خورې؟ نه مننه عامر صاحب. کوم څه درته راوغواړم؟ تاسې ته یوه خبره وکړم عامر صاحب. په لومړیو ورځو کې چې ډلې ته راغلی وم، تاسې هغه 15 کلن ځوان ته
چې د ترهګرو سازمان غړی و هغه ته مو خواړه راغوښتي وو. هغه وخت زه غوسه شوی وم. د فکر فلسفې ته مو حیران وم. تاسې ویل چې د هغه ځوان زړه هم لا سره باید داسې وي چې ټولنې ته باید ګټه ورسوي. اوس دا په دې معنا ده چې تام خواړه غواړې؟ عاکفه دا درنه پاتې نشي. امر صاحب موټ شو، مننه. وروره ځوان هلک یې، هله ویې خوره. دا د دولت په پیسو نه دي اخیستل شوي، زما له جیبه اخیستل شوي، په ارامۍ خوړلی شي. ښه څنګه ده د هغې څوکۍ نه دا کوټه څنګه ښکاري؟ کیدای شي عجیبه وي خو ډېر ارامه ښکاري امر صاحب. په نظارت خانه کې د مغزه په کار را شوي. ښه څه وشول ماته یې هم نه وایي؟ څه نشته چې تاسو ته یې ووایم. سمه ده که ماته یې ونه وایي هم څارنوال صاحب ته خو باید هر څه ووایي که نه؟ یوازې دا ویلی شم امر صاحب، هغه پیسې چې زما په حساب کې دي په اړه یې نه پوهېږم. په دې نه پوهېږم چې چا رالیږلي. 2 میاشتې مې د کور کرایه هم نه ده ورکړې. له 1-2 ملګرو نه هم پوره وړی یم، یعنې پیسو ته اړتیا لرم. که داسې پیسې مې لرلی بیا به ولې دې حالت کې وم. سمه ده، تا نه یوازې یوه پوښتنه کوم، نورې پوښتنې نه کوه. دې کار پورې ته کوم اړه لري؟ جرم خو به دې نه وي کړی؟ نه امر صاحب، هیڅ. ډېر ښه، زما پوښتنې هم دومره وي، خو که غواړې ما ته کوم څه ووایې اورم یې. امر صاحب ووایه. په ما تور لګېدلی، نه پوهېږم چې چا د څه لپاره یې لګولی، خو تور دی. پوهېږم، خو ګوره عاکفه زه هم تل له ځانه هم دا پوښتنه کوم چې ولې ته که کومه لوبه یې روانه کړې وي ولې ته د لوبې لپاره ټاکلی یې؟ نه پوهېږم. او هو سبا له هغه کس سره لیدنه لرو چې ستا حساب ته یې پیسې لیږلي دي، وبه ګورو چې څه پیدا کېږي او که نه. امر صاحب ووایه. هغه زما حالت خو ښکاره دی. زوی مې تاسې ته امانت دی، ډارېږم چې د هغه په سر کومه بلا را نشي. ولې به کومه بلا پرې راځي؟ نه پوهېږم. ډېر ښه، اوس زده کړل چې په وخت راشې. تا به ویل چې وخت ستا ساعت ته په کتو مخته ځي، همداسې نه ده مشره؟ سمه چې درنه غوښتي وه هغه دې راوړه. موټر خلاص که ویې ګوره، وګوره چې راوړی مې دی که نه.
مهرباني وکړئ ښاغلی جزمي تاسو ته په تمه دی مهرباني مهرباني وکړئ په خیر راغلی خیر یوسې د امنیت امیر نجیبي الماس یم له بیړنۍ ډلې خوشحاله شوم مهرباني پوهېږئ چې د څه لپاره دلته راغلي یو په اصل کې موږ غوښتل په اداره کې له تا سره وګورو خو فکر مې وکړ ښه به وي چې دلته یو ځل ستاسې خبرې واورو البته تاسې کوم څه څکئ دا کار څه معنا لري په ما باور وکړه مشره زه په هیڅ چا هم باور نه کوم هغه ستا ستونزه ده زه څه نشم کولی لاس دې لرې که ارامه اوسه ما سره وسله نشته کله دې لرګي نه ډارېږې نو هغه بیا جلا خبره ده دا زما تېروتنه وه چې په تا مې باور وکړه له همغه اول نه دې دروغ وویلې هغه ماشوم له تا سره نه دی تا ته مې دروغ نه دي ویلي ومې ویل چې ماشوم له ما سره دی خو ماشوم له تا سره نه دی ما هم نه وویلې چې ماشوم له ما سره دی کنټرول یې زما په لاس کې دی داسې اوږده ژبه مې هېڅ نه خوښېږي ته اوس هم د همغه ځای لپاره کار کوې یعنې یوازې یو پولیس یې خو په دې نه پوهېږې چې قبر کې به د چا لپاره کار وکړې ما ته وګوره وکاله کېږي د داسې پېښو د څېړنو په برخه کې کار کوم که ستا مغزه په دې برخه کې کار نه کوي دا زما ګناه نه ده دا ته څه وایې ته څنګه له ما سره داسې خبرې کولی شي هغه ماشوم یې عاقف ته ورکړه ما ورکړه په خپلو لاسو مې ورکړه ځکه که ورکړی مې نه وای زما اصلیت او کوم کارونه چې له تا سره کوم ټولو ته ښکاره کېده که اصلیت مې ښکاره شوی وای بیا مې نه تا او نه هم کوم بل چا ته ګټه رسولی شوه اوس په خبره پوه شوې په تا ولې باور وکړم مخکې مې هم وویل ستا ستونزه ده ته عاقف او زموږ استخباراتو ته ډېر په ټیټه سترګه ګورې دا د ماشومانو لوبه نه ده د لوبې په منځ کې بله لوبه د هرې لوبې شاته بله لوبه یې د ماتروشکا په څېر پوه شوې ته خو به روسیې ته تللی یې ماتروشکا خو پېژنې ما ته بې ځایه خبرې مه کوه کله چې وسله زما خواته نیول شوې وي عادت نه لرم چې بې ځایه خبرې وکړم هره شیبه دې څارم تر اوسه هم د مشرانو لخوا ستا لپاره اجازه نه ده راغلې پوه شوې خپل هر ګام ته پام کوه ومې ویل ته هم په ما باور وکړه دا چې باور وکړم او که ویې نه کړم د دې لپاره باید یو بل کار هم وکړې رزیله ژوندی اوسې ملګریه درې اونۍ مخکې کله چې له دفتر نه ووتلم یو کس زما څنګ ته راغی څنګه چې موټر ته پورته کېدم شاته یې راته وسله ونیوله او راته یې وویل چې موټر ته پورته شه وسله یې زما سر ته ونیوله او زه یې د سمندر غاړې یو ګوښه ځای ته بوتلم ښه هغه کس څوک و چې تاسې یې بوتلی خپله هم پوهېږئ چې څوک به وي عاقف ګوندوز الپ په نوم یې څنګه پوهېږئ خپله یې راته ویلي وو ان پیژند پاڼه یې راښکاره کړه پیژند پاڼه یې درته ښکاره کړه هو امر صاحب بخښنه غواړم ښاغلی جزمي د هغه پیژند پاڼه مو په ښه توګه ولیدله البته چې ومې لیدله ښه نو هغه تشخیصولی شئ البته چې تشخیصولی شم زما د سر ټپ هم هغه تشخیصولی شي ښه نو ستاسو په ان ولې دا کار وکړه تاسې نه یې څه غوښتل دا یې غوښتلې 150,000 لیرې ښه نو تاسې نیوکه ونه کړه ومنه ویل چې ته څه ډول پولیسي
څنګه کولی شي مانه دومره پیسې وغواړي؟ که ستاسې سر ته هم وسله ونیول شي بیا تاسې هم دا کار کوئ. خانو ولې دومره پیسې غوښتلې؟ په لاس کې ډېرې پاڼې دي، په پاڼو کې انځورونه او د هرې پاڼې په اړه شخصي معلومات هم ورسره وو. پاڼې دي وویل؟ هو، کابو 20 یا 30 پاڼې ورسره وي. خانو ولې هغه درته ښکاره کړې؟ هغو پاڼو له پیسو سره څه اړیکې لرلې؟ وی ویل چې دا کسان د هېواد خاینین دي، خو د هېواد د خاینینو دا لیست جوړ شوی او د دې کار لپاره ځینې عملیاتونه سرته رسوي او د عملیاتو لپاره پیسو ته اړتیا لري. ما نه یې وغوښتل چې خپله هېوادنۍ مینه ښکاره کړم. هېوادنۍ مینه؟ هو. وی ویل که پیسې ورنه کړم یا هم پولیسو ته خبر ورکړم بیا به ما ووژني. وروسته یو کوچنی کاغذ راکړه، په هغې کې د بانکي حساب شمېره لیکل شوې وه. جزمي حلیمې سکرټري ته ووایه چې یو ګیلاس اوبه راوړي. سمه ده امر صاحب. خانو د دې خبرو په اړه تاسو کوم ثبوت لرئ؟ څه ډول ثبوت؟ هر ډول ثبوت چې وي. هغه کاغذ چې حساب شمېره یې پکې لیکلې وه در سره شته ښاغلیه؟ نه. دا هر څه د دې لپاره غواړم چې په هغې لیک سره کولی شو چې دغه مجرم د ګوتنۍ خان تثبیت کړو. خواشینی یم خو فکر کوم چې هغه مې لرې وغورځوه. خانو موټر مو که ستاسو له موټر نه د ګوتو نښې واخلو ستونزه خو به نه وي که نه؟ زما د موټر منځ هره اونۍ په بشپړ ډول پاکېږي. فکر نه کوم څه پیدا کړئ. خانو ستاسې په لاس کې هېڅ کوم ثبوت نشته؟ ښه فکر وکئ. د امنیتي کمرو ویډیو او یا هم داسې کوم بل څه؟ نه پوهېږم خو فکر کوم څه نشته. خانو شاهد څنګه شاهد لرئ؟ پوه نه شوم. کوم څوک شته چې د دې خبرو شاهد وي؟ فکر نه کوم. هر څه ډېر په مسلکي ډول سرته رسېدلي وو. د بانکي حساب شمېرې درکولو پرته نور هر څه په مسلکي ډول سرته رسېدلي. مهرباني وکړئ. مننه کوم. ښاغلی جزمي دا زما کارت دی. یعنې وژل هغه وژني؟ دا زما امر دی ودې لیده او زه غواړم چې دا ووژنم. دا ګمان ډېر لږ دی امر صاحب. او هو یو بل مهم ثبوت هم لرو. څه دی؟ غواړم یې